تازه او بد خبر. د پاکستان صدراعظم په افغانستان کې د هوایي او زمینی بریدونو اعلان وکړ. پاکستانی صدراعظم یو ځل بیا د افغان چارواکو غوسه راپارولې ده. پاکستانی صدراعظم ویلي چې پاکستان پر افغان خاوره د بریدونو حق لري او افغانستان د ترهګرو لاسته لوېدلی دی. د انوار الحق کاکړ دغه څرګندونو ته مولوي محمد یعقوب مجاهد سخت غبرګون وښود. دا چې پاکستانی صدراعظم نور څه ویلي، څنګه په افغانستان کې عملیات کوي او په اړه مولوي محمد یعقوب مجاهد څه ویلي، بشپړ حال را سره هم د غروان ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د پاکستان موقت صدراعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې د ده په وینا له افغانستانه د ګواښونو پر وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري. د امریکا غږ له اردو تلویزیون سره په بیګانۍ مرکه کې د پاکستان سرپرست صدراعظم انور الحق کاکړ په ډاګه کړه چې هیواد یې له افغانستانه د هر راز ګواښ پر وړاندې د ځان د دفاع حق لري. کاکړ چې د پاکستان د سیاسي بحران په پای کې د موقت صدراعظم پر دنده وګمارل سو، په تیرو 2 اونیو کې په وار وار خبرداری ورکړی چې هیواد به یې له افغانستانه د پاکستانی طالبانو د ګواښونو پر وړاندې اقدام وکړي. هغه بیګا د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا پاکستان به د اړتیا په صورت کې په افغانستان کې پوځي اقدام وکړي که نه، په جواب کې وویل پاکستان له ځانه د دفاع حق لري. موږ به د خپل هیواد او وګړو د ساتنې لپاره چې هر راز اقدام ته اړتیا وي حتما به یې وکړو. زه جزئیاتو ته نه ځم چې دا به څه ډول عملیات وي، خو چې وخت یې راسي نو بیا به پریکړه کوو چې څه کوو او څه کولی سو. کاکړ د سپټمبر په 3 نیټه هم له جیو نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وه چې له افغانستانه په بیړه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته له امریکا او ناټو څخه پاتې وسلې تروریستي ډلو ته په لاس ورغلي چې پاکستان یې له ستونزو سره مخامخ کړی او له هغه یوه اونۍ مخکې په یوه خبري غونډه کې هم ادعا کړې وه چې له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته په دې هیواد کې پاتې سوي پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل ګرځېدلي. پاکستان په دې وروستیو کې پرلپسې تورونه لګوي چې د پاکستانی طالبانو د تحریک یا TTP مشران د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې دیره دي او له هغه ځایه په پاکستان کې حملې کوي. د حملو په وروستیو 2 کلونو کې زور اخیستی. د پاکستان سرپرست صدراعظم په خپله بیګانۍ مرکه کې د افغانستان په اړه د پاکستان د اقداماتو دفاع هم وکړه او ویل چې د هیواد په افغانستان او قبایلي سیمو کې د دوامداره سولې له ټینګښت سره مرسته کړې. د انور الحق کاکړ د څرګندونو ته د ملي دفاع ځوان وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد هم مخکې ځوابونه ورکړي وه چې پاکستان پر افغانستان او د افغانستان پر اسلامي امارت بې ځایه تورونه لګوي. پاکستان د خپل هیواد امنیت نسی ساتلی او افغانستان ته ګوت څنډنه کوي. د افغانستان اسلامي امارت هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوي چې پر افغان خاوره عملیات وکړي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نور لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.